Assalamu alaikum friends. I hope everyone is feeling good and great. امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به هم لکه تیر ځل په شانتي قصه به وایو، یو دوه ملګري سره خبرې کوي او هغه به موږ سره وایو چې د څه شي باره کې خبرې کوي او څرنګه بل ته سوال او جواب ورکوي. نو هغه به موږ وایو او ویډیو تر اخره ګورئ، ځکه چې په اخره کې به موږ د بعضي وربونو یعنی فعلونو د هغې به موږ فرست فارم او سیکنډ فارم وایو، یعنی لومړی حالت او دویم حالت چې په کانټینیوس یعنی جاری زمانه کې کم یو ورب کاریږي او په تیر زمانه کې یعنی پاست ټنس یعنی په تیر وخت کې کم ورب کاریږي. یو څو دانې دي همدغسې نور هم به راوړم، خو فی الحال به یو څو دانې د ویډیو په اخره کې تاسو ته سره د یو مثال جمع کړي جوړ کړي دي چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ تر څو تاسو پرې لږ ښه پوه شئ چې پاست ټنس یعنی فرست فارم او سیکنډ فارم څه شی دی. نو راځئ چې قصه یعنی کانورسیشن گفتگو شروع کړو. Hello Ali, how are you? Hello Ali, how are you? سلام علي، څنګه یې؟ هلو لکه موږ چې څنګه سلام وایو السلام علیکم، دغسې انګلش کې هلو یا هاي دا د ملاقات یا د گفتگو هغه شروع نه خلک ویل، یعنی د سلام په ځای هلو یعنی د خبرو شروعات د همدې نه کوي، هلو یا هاي. هاي ولی، I'm good, thank you. هاي ولی، I'm good, thank you. سلام ولی، زه ښه یم، مننه. How are you? How are you? ته څنګه یې؟ I'm fine. I'm fine. زه ښه یم. I'm fine یا I'm good یا I'm wonderful یا I'm perfect. تاسو هر یو جمله کارولی شئ چې ځان ښکاره کړئ چې زه ښه یم یعنی تندرسته یم. What's in your hands? What's in your hands? ستا په لاسونو کې څه دي؟ What's یا what is in your hands؟ ستا په لاسونو کې څه دي؟ hands یعنی لاسونه. It's a box. It's a box یا it is a box. یو ډبې دی. And what is in the box? And what is in the box? او په ډبې کې څه شی دی؟ And what is in the box؟ او په ډبې کې څه شی دی؟ This is my new phone. This is my new phone. دا زما نوی ټلیفون دی. This is my new phone. دا زما نوی ټلیفون دی یا زما نوی سیل فون دی. یعنی ډبې کې څه شی د هغه غونډه پوښتنو کې دا ورته وایي چې زما نوی ټلیفون یا نوی فون دی. هلته ورته وایي چې دا زما نوی فون دی، نو څونه دا بیا پوښتنه کوي. When did you buy this? When did you buy this? When did you buy this? دا دې کله واخیست یعنی کله دې واغوستو. I don't remember the price. I don't remember the price. ما ته قیمت په یاد نه دی. ما ته قیمت په یاد نه دی یعنی ما ته پرایز معلوم نه دی چې دا په څو ما اخیستی دی. هغه ورنه پوښتنه وکړي چې کله دې واغوستو، دا ورته وایي ما ته قیمت په یاد نه دی. I said when did you buy this? I said ما وویل یعنی ما درنه پوښتنه وکړه. I said ما وویل when did you buy this؟ دا دې کله واخیست یعنی ما درنه د ورځې پوښتنه وکړه چې کله دې واغوستو. Oh I'm sorry. Oh I'm sorry. I thought you are asking the price. Oh I'm sorry. I thought you are asking the price. Oh I'm sorry. Oh وبخا. I thought ما فکر کوو. I thought ما فکر کوو یعنی ما سوچ کوو. You are asking the price چې ته د قیمت پوښتنه کوي. You are asking the price چې ته د پرایس پوښتنه کوي یعنی ته د بیې پوښتنه کوي چې په څو دي واغوستو. It's okay. Tell me the price too. It's okay. Tell me the price too. It's okay. څه خبر نه ده. It's okay. هیڅ خبر نه ده. Tell me the price too. قیمت یې هم راته ووایه. یعنی د دې پرایز هم ووایه چې په څو دې اخیستی دی. هغې ته د وخت پوښتنه وکړه، دې ورته د قیمت وویلې. بیا دا ورته وایي خیر د قیمت هم راته ووایه ورځ هم یعنی چې په کوم ورځ او په څو دې واغوستو. When did you buy this؟ یعنی کله دې واغوستو؟ نو جواب کې ورته څه وایي؟
I bought this on Friday. It cost me around 300 or maybe between 300 and 350. I don't remember the exact price. I bought this on Friday. دا مې جمعې په ورځ واخیست. I bought یعنې ما مې خستو جمعې په ورځ باندې. It cost me around 300. دا په 300 شو تقریبا. Around یعنې تقریبا یا ارد ګرد تقریبا خواوشا 300 شو. Or maybe یا کیدای شي or maybe یا کیدای شي between 300 and 350. 300 او 350 ترمنځ. Between وي ترمنځ یعنی موږ یو د دې او د هغې ترمنځ کې between هغې ته وي. او around چې دی هغه یعنې چار چاپېره یعنې خواوشا. موږ اکثره خواوشا د دې قیمت خواوشا کېږي. I don't remember. I don't remember ماته یاد نه دي. I don't remember ماته یاد نه دي. The exact price. The exact price. Exact وی صحیح دقیق یا معلوم. Price قیمت ته یعنی the exact price یعنی معلوم قیمتی. Do you remember shop name? Do you remember shop name? Do you remember تاله په یاد دی shop name د دکان نوم یعنی تاله په یاد دی د دکان نوم چې کوم دکان کې دی مطلب اخیستی دی. Yes, I remember. It was Sky Store. Yes, I remember. هو ماته په یاد دی. Yes, I remember. هو ماته په یاد دی. It was Sky Store. Sky Store. Sky Store. Sky وی اصل کې اسمان ته او store یعنی نومې په داسې ایښی. Sky Store نوم چې دی د نوم دی. It was Sky Store. دا Sky Store. Thank you. Thank you مننه. Thank you مننه. I might go next week. I might go next week. I might چې دی دا هم استعمالیږي د کیدای شي د پاره چې کله ته شک کی یعنی معلوم نه exact خاص بیخي معلوم نه خو ته وی کیدای شي شک کی. I might go next week. زه کیدای شي بله هفته لاړ شم. زه کیدای شي بل ویک بله هفته لاړ شم. I might. Don't forget to tell me. Don't forget to tell me. هیر نکړي چې ماته ووایي. Don't forget. هیر نکړي. To tell me چې ماته ووایي. I will also go with you. I will also go with you. زه هم در سره ځم. I will also go with you. یعنې زه به هم در سره لاړ شم چې هیر نکړي یعنې ماته ووایي چې زه هم در سره لاړ شم. Of course, I will tell you. Of course, I will tell you because I don't know where the shop is. Of course, I will tell you. Of course, we بالکل. I will tell you یعنی زه به تاته ووایم. بالکل به تاته وایم. Of course, I will tell you یعنی بالکل به تاته ووایم. Because I don't know. Because ځکه چې I don't know زه نه پوهیږم یا زه نه یم خبر. دلته نه مې پکې نه دی ورکړی. Because ځکه چې زه نه پوهیږم یا زه خبر نه یم یا ماته معلوم نه دی. Where the shop is. Where the shop is. دکان کم ځای کې دی یعنی دکان به کم ځای کې وي. یعنی زه خبر نه یم چې دکان به کم ځای کې وي. Don't worry. Don't worry. څه خبر نه ده یا تشویش کې کېږه مه. Don't worry یعنی څه خبر نه ده. I will take you to the shop. I will take you to the shop. زه به دې دکان له ورسوم. I will take you یعنی زه به دې ورسوم to the shop دکان ته. Now I'm going to home. See you next week. Now I'm going to home. اوس زه کور له ځم. Now I'm going to home. اوس زه کور له ځم. See you next week. بله هفته به ګورو. بله هفته به ګورو. See you next week. مقصد دا دی یعنی ګورو به بل وخت به ګورو یا بله هفته به ګورو. Have a good day. Have a good day. ښه ورځ ولري. Have a good day. ښه ورځ ولري. اکثره چې د خبرو ختمېدو ټایم شي یا خبرې ختمې شي نو موږ یو بل ته وایو have a good day یا take care. Take care هم یعنی ښه وخت ولري او have a good day ښه ورځ ولري.
ښه فرینډز څنګه چې موږ ویلو چې ویډیو په اخره کې به یو څو وربونه وایو چې د هغې پاست ټنس یعنی فرست فارم او سیکنډ فارم به یې ذکر کوو. نو دا تاسو ګورئ دا چې ون مې لیکلی یو مې لیکلی دی فرست فارم دی او دا دویم مې چې لیکلی دی سیکنډ فارم دی یعنی دویم حالت، لومړی حالت او دویم حالت. دریم حالت یې هم شته خو هغه به بیا انشاءالله بل وخت وایو. اوس به فی الحال اول او دویم حالت وایو. د موږ چې کوم دغه وایي وربونه دویم حالت وایي دا ایرریګولر دی یعنی په خپل سر دویم حالت ته تبدیلېږي. د دې دپاره څه رول نشته دی. صحیح ده؟ نو څنګه دی لومړی کې say ویل ته ویل کېږي. say لکه زه ویم I say زه وایم دا په present continuous tense یعنی همدې حال کې روان کې موږ فرست فارم کې ویلی شو یعنی لومړی حالت دی. داسې ساده به ووایو لومړی حالت دی د say زه وایم I say زه وایم. د چې کله دویم ته اړو sad راځي. sad یعنی تیر وخت کې چې کارې sad. مثال چې راشي I said ما ویلی زه وایم ما ویل دې کې څومره فرق راغی یعنی زه وایم اوس دا په جریان کې ما ویلی نو دا تیر وخت وختونه دا څه شو د دې ورب د لاسه یعنی دویم حالت ته چې واوړي نو دا خپل دا ظاهري چې زه تیر وخت باره کې خبره کوم. دویم think سوچ کول ته ویل کېږي think. I think زه فکر کوم. زه فکر کوم. دا چې کله موږ دویم حالت ته یا سیکنډ فارم ته موږ اړو thought راځي. بیا څه شی کېږي think نه thought جوړېږي. نو چې مثال کې I thought ما فکر کوو. مطلب دا I think زه سوچ کوم. کله چې یو څه باره کې سوچ I think داسې به وکړو. I think هغه کار به وکړو. صحیح شو؟ نو چې کله به ته دا پاست ټنس کې یادې I thought ما فکر کوو چې داسې به وکړو. I thought داسې به کوو. صحیح ده؟ نو دې کې فرق راغی think نو چې دویم حالت ته واړی thought شو. دریم buy وی اغستل یو شی اغستلو ته buy وی. نو چې فرست فارم کې ویل کېږي څنګه به وایو I buy یا he یا buy کنه لکه موږ یو I buy ما اغستل نو چې ویل کېږي زه اخلم یعنی فرست فارم کې زه خبره کوم. چې کله موږ دا buy سیکنډ فارم ته اړو څه شی راځي bought یعنی د buy دویم حالت شو. څنګه وایي I bought ما اخیستې یا ما اغستې. څه شو موږ تیر دلته لاړو شاته وخت ته لاړو ما اغستې یا اغستې وو داسې هم ویل کېږي I bought. څلورم forget هېرېدلو ته ویل کېږي. I forget هیر شو یعنی ما نه هیر شو. که داسې هم ویلی شي ما هیر کړو ما نه هیر شو یا ما نه هیر کړو. همدې سات کې چې در نه هیر شي I forget یعنی ما نه هیر شو. همدا سات راغی که نه forget فرست فارم راغی. چې کله دا سیکنډ فارم ته اړې forgot شي صرف د ای نه او جوړ شي forgot یعنی دویم حالت ته واوښتو. نو چې مثال سره وي I forgot ما هیر کړی وو. I forgot ما هیر کړی وو یا ما نه هیر شوی وو. دا یې څه شو دویم فارم ته واوښتو. او دوستانو دا و زموږ د نن ورځ کانورسیشن او فرست فارم او سیکنډ فارم ډېر لنډ جملې مې ته راوستلې. که غواړئ چې پوره ډیټیل ویډیو په دې باندې وغواړئ د فرست فارم او دویم فارم یعنی سیکنډ فارم دویم حالت ویډیو وغواړئ نو زه به تاسو ته پوره ډیټیل سره د ریګولر او ایرریګولر ویډیو جوړه کړم. نو تاسو ماته کمنټ کې لازمي ولیکئ ترڅو تاسو ته زه په دې باندې ویډیو جوړه کړم. د ویډیو کتل نه ډېره مننه.